یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک نو د حضرت جبریل علیه السلام په دې مخ کې لږ د خفګان اثراتو انساني شکل کې نو حضور پاک ته تپوس وکړ جبریل زه پریشانه غوندې نه وی الله رسوله یم ولې وی نن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره نو ما دوزخونه وکتل نو خفه شوم ډېر چې دې ته هم د خدای بعضې بندګان دننه کېږي نو جبریل دوزخونه که دوزخه وی نه اووه دوزخه دي اووه دوزخه دي یو بل د پاسه دي الله رسوله یو لاندې طبقه یو بره 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 دې کې به څنګه په طبقو کې به څوک وی د الله رسوله ټولو لاندې طبقه کې به منافقین ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار منافقین به لاندې پراتی منافق پیژنې دوه قسمه دی یو عقیدوي دی یو عملي دی عقیدوي منافق هغه دی چې په زړه کې کافر دی په خولې مسلمان لکه عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري زړه کې کافر په خولې مسلمان مونځ به هم کوي د سره عبدالله ابن ابی به جهادونو لم ته مونځ به هم کو روژې به هم نیولې لیکن نه د پیغمبر دشمنو د دین دشمنو چې دا دین به کله تباه کېږي نو چې څوک په ظاهر مونځ هم کوي پټکې دی هم وي ګیره دی هم وي ارس دی وي خو چې دلونه د دین دشمنی کې د اسلام به کله ختمیږي دا مسلمانی به کله ختمیږي دا د مسلمانانو د عمل به کله تباه کېږي دا منافق دی دا خطرناک شی دی دی بلاندې درجه کې دا ګورې زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک راوته دي خفه کېږه ما بعضې ښځې او سړي دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف مخکې ورځو کې سوات ته تلم سوات یو مولانا صاحب خبره کوله چې یو د انجیوس ښځه وه جنۍ وه دا خو بربنډې ګرځي نو دا یو کور ته ننوته او په هغه کور کې یو ښځه ناسته وه د کور کار یې کو او مخامخ په اخور غوا تړلې شوې وه ګوره اوس ښه د دین دې دشمنۍ ته اوس دا د انجیوس دا جنۍ کې دا نیمچلو پټی په سر ده مټې ښکاره دي او لاندې پنډیم په د ګیټیم ښکاره دي او نری جامې چولې دي او سر تور دی نیمه بربنډه ده دا اوس هغه ښځې ته وایي ته څه کوې په دې کور کې هغه ښځې ته وایي او دې څه کوم خو د کور کار کوم کنه وی بار نه ګرځئ وی بار څه کوم نه څه کار روزګار وی کار روزګار مې خاوند کوي کنه خطر و باروزی نه بازی کور کې کنه آدمون پښتانه وي ښځې له خو یا کور دی یا ګوه ښکلې خبره ده وقرن فی بیوتکن پورونو کې کښېنئ ولا تبرجن تبرج اوزیر وزه خو د جاهلیت د ښځو په شانتې نه نو زه خو په دا کور کې ناست یم ښه نو بار کار روزګار بار ته نوځې نه ولې نو خاوند راوړي که خاوند راوړي ډوډۍ راوړي هر څه راوړي او ما ته ږدي او زه وله خدمت کوم نو د جیو دغه جنۍ ورته وایي وایي ښه نو پته په دې غوا کې څه فرق شو دې غوا هم بار دنیا ونه لیده او تا هم بار دنیا ونه لیده ګوره اوس ښایه دی تخرې ته دې غوا هم بار دنیا نه ده لیدې او تا هم بار دنیا نه ده لیدې غوا له هم ګیا راوړي خوري او تا له هم خوراک راوړي خوري غوا هم خدمت کوي پی ولا ورکوي سوټې ولا کوي او ته هم وله لګې خدمت کوي نو پته په دا غوا کې څه فرق شو دا ښځه په دې پوهېونه چې نیکبختې بار وځه وګرځه چې دنیا ووینې سړی یې هیله ورته یې دا غوا کې څه فرق شو وایي چې دا خبره یې ښځې ته وکړه نو دې کې د دې کور والا خره را دننه شوه د خرې خو بر په صحرا سري که نه را دننه شوه ښځه ورته وایي هغې انجوز والا جنۍ ته او وایي دا خبره خو دې ټیک ده چې ما او دې غوا کې فرق نشته خو ستا او دې خره کې څه فرق ده دا خرم بار گردی دنیا اینه و تم بار گردی دنیا اینه دی خرکم پڑی نیشتا و تاکم نیشتا چه پا کمالا آلی دا خرم پا دیرانونو گرزی او تم پا گندونو پس بار گرزی سالو سالو لکانو سر پوٹولو کش پی دیرانو نلدی ام آزادا و تم آزادا ام لگ سات لکور تراشی تم لگ سات لکور تراشی اغم لگیا دا پیدا ته اخلی او بار چا کرے تم نو تاو دې خره کې څه فرق دی وی د انجیو جنۍ دوپټه په سر کړو غرې واره دا به خبرې ورته په ذهن کې کوي
کله به راته وایي مړی په دا بچي علم څه لکې دا زړې خبرې دي خلک سپومې ته وختلو خلک کم خوا لاړلو ته کم خوا روانې خلک د سپومې ته نن ورته دي وخیږي زه به د رسول الله مبارک طریقو پسې ځم دین او ایمان به مې دی خلک دي ځي د سپومې نه خو څوک نه منې کوم شریعت خو د سپومې نه څوک نه منې کوي خیجه د دې خلکو دا خیال دی چې ګنې دا شریعت یو تنګ شی دی نه شریعت تا د دکاندارۍ نه منې کوي کوا د یو پسې دوه جوړ کا دوه پسې درې جوړ کا شریعت تا د تجارت نه منې کوي کارخانې جوړولو نه دی نه منې کوي دا نه جوړه کا د موټر نه دی نه منې کوي درې لاندې واله صحابو سره وخانو دا موټر دی د کور نه دی نه منې کوي دا له ښه ښکلې کور جوړ کا هغه زمانه کې هغه اوس دا ده شریعت ته د ځمکې نه منې کوي د صحابو ما راته تېره جمعه ویلي دي حضرت عثمان صاحب څونه مالدار عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار حضرت طلحه دونه مالدار او دومره روپۍ به ورسره چې هغه د غټې روپۍ به زنګ کېږي نو دا به په نوکرانو نه شوې صفا کولې دونه وي نو په میدان به یې واچولې نو اوښان به یې پرې ګرځول په هغې به یې صفا کول عثمان صاحب څونه مالدار نو دا د خلکو دا خیال دی چې کنې که ما چېرته په بچي علم وکړه یا ګیره مې پرېښوه یا پټکې مې په سر کړه یا د ملا صاحب ته نږدې شم یا د پیر صاحب ته نږدې شم نو بس زه په قلا کې بند شم او په کوټه کې بند شم نه ولې مونږ به ډوډۍ نه خورو ته به نه خورې دا ملا به نه خوري دا خلک به نه خوري د دنیا دا ژوند به ته نه تېروې مونږ به نه تېرو دا غلطې خبرې دي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دونه مالدارو چې کله وفات شو په خزانه کې 450 کروړه درهم پراته درهم پاکستانی روپے نه 54 کروڑ 56 کروڑ شپږ 50 تا غټ خان سره دونه پیسې نشته دا خو څه خبره نه ده چې سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دونه مالدارو څومره لوی پیر دی چې جزونه به په بحري تلل او سوداګري به کوي مال ګټل منع نه دي تجارت کول منع نه دي خو خدای باندې یری یو سړیو د امام احمد ابن حنبل ګاونډي لور سرتک به و لورو او چې مړ شو نو یو عالم په خوب کې ولیده او تپوس یې تیو که چې ویې کتل په یو خشته باغچه کې ګرځي او مسجد چرچې خوشحاله دی ورته ویې لکه لوره چې مړ شوې کوم خوا لاړې وی چې مړ شومه نو دې باغ کې جنت کې او احمد ابن حنبل سره په دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي اوس څه کې هغه سره دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي دا ملا صاحب راویښ شو چې راویښ شو د لور کور ته لاړ ښځې ته یې وله ور وډباو وی یاره یو تپوس ته نه کوم ستا خاوند خو ما ډېر ښه ولید خشته سپینو جامو کې په باغچه کې او دا د جنت نښې ښه که یو مړ دې په سپینه جامه کې ولید دا د جنت نښې د اسلام نښې برقه ابن نوفل متعلق اخو هغه زمانه کې مړو چې کومه زمانه کې له حضور پاک ته د دعوت ذکر نور راغلی چې خلکو ته ووایي چې ایمان راوړی نو خدیجې رضی الله عنها دې تپوس وکړ وی الله رسوله ورقه خدا ویلي چې که زه جمدې پاتې شم او ته خلکو د وطن نه استې مدد به دې کو او دیم ویلیو چې دا کوم تاله څوک راغلی دي په غار حرا کې دا هغه فرشته ده چې موسی علیه السلام له راتله خو تا چې کله د ایمان دعوت ورکو د هغې نه مخکې مړ دی نو کوم ځای دی ورقه حضور پاک ورته وی ما په سپینه جامه کې په خوب کې لیدی وی او چې په سپینه جامه کې دی څوک په خوب کې ولید دا د ایمان نښی نو هغه ملا صاحب هغه ښځې ته وی د لور وی ستا د خاوند څه عمل کو ما ښکلې جامه کې باغچه کې په باغ کې ولید او صاحبه خوشحاله دی چې هلقدمي کوي وی د احمد ابن حنبل ګاونډي یاره وی زما خاوند خو داسې عمل نه دی کړی دغه مونځ او دس پې کوو چټکې و نور څه عمل خو نشته یاره یو دوه عمل یې دي یو عمل یې دا و چې کله به بانګ ووې او د ده سټک به په لاس کې و او اوچت کړی به او اوسپنه له به رابره و نو چې بانګ به ووې نو سټک به اوسپنه نه بره و غاړې ته به یې کېښود مې جومات ته به روان شو نیمګړی کار به م په ځای پرېښود لکه یو سړی خو وایي چې دا شی مې اوچت کړی دی ودرېږه راو خو به به روان که نه ودرېږه دا اوسپنه ګرمه ده دا رانه یخېږي مونځ ته خو لا نیمه ګنټه شته
دا ګرمه اوسپنه به ووهمه رانه یخیږي اسکاره خرابېږي دا به نیغ کم نو بیا به لمونځ ته خو له نیمه ګنټه بعد خو نیمه ګنټه مخکې نه زه چې به د الله نوم واورېد نو سټک که به اوچته مو نو رابره بیا نه بس کې به یې ښود منځله به روان شو د الله نوم دې ته وایي او دویم څه دویم دا چې دی به اکثر بره په چت ودو امام احمد ابن حنبل به هلته ودو خپل کور کې نو ده ته به ښکارېده نو ده به وي یا الله ارمان چې دا بچي مې نه وي ارمان چې مالدار وي ارمان چې اوزګار وي نو ما به مو دغسې عبادت کړی چې احمد ابن حنبل یې کوي خو څوک هم ټوله ورځ بچو له سټک وه نو د شپې بیا چې مونځ وکړم ماسخوتن نو خوب راشي لاسونه مې خوږېږي نو بس وده شمه نو راپاسم سهار مانځله ځمه الله به چیرې ښه ده که دا نه وي نو ما به هم دغسې چل کوم الله که دا کار مې نه کولی دا سټک مې نه وه او لږ مالدار وي نو ما به هم د شپې عبادت کوم نو د شپې یو شپې تهجد نه دي کړی خو چې ډډه به واوړېده او احمد ابن حنبل به یې ولید چې هغه مونځ کوي نو دا ارمان به یې وکړه دا ارمان ګوره الله څومره غیرتي ذات دی د خدای نه غیرتي ذات بل شته ووایه شته نشته دومره الله غیرتي دی دومره غیرتي چې هغه د الله د نوم احترام او منځله فورا منډه وه او د امام احمد د عبادت متعلق سوچ کول او تمنا او فکر من کېدل رب ذوالجلال جنت هم ورکړو د احمد ابن حنبل ګاونډي بهر کیف نو څوک به راته دا وایي دا مولیان دا خلک زړو ته رسوي هلکه مولا دې نه منې کوي دین تنګ تروش نه دی خپل عبادت کوه تجارت کوه زمینداري م کوه او بخورنم د هر څه خو چې بانګ ووایي او درته آواز وشو الله اکبر او درته وایي چې حی علی الصلاة باس دی وخت کې که ستا د زرګونو روپو هم تاوان کېږي نو هغه تاوان نه ځان بچ که دوکان جرنده کا خو زه په مټه او بخور دی او بلې په خوشې کا په باړی په بلې باړی ته سورې وکړه چې بل خوا زه مانځله بس د خدای اواز درکړه د الله د طرف نه وشو ژبه د مؤذن ده ژبه د بنده ده ژبه د نیازلي ده ژبه د زید عمر بکر ده خو اواز د چا د طرف نه دی الله نه دا نماینده دی د خدای ورې پټې خبرې ته سوچ کوم دی کې ریلوې کمالات دي دا نماینده دی د خدای حی علی الصلاة منزل راځه شابه او حی علی الفلاح قد افلح من تزکا چې تا کومه کامیابي غواړې هغې له راځه منډه وه منزل ده د خدای د نوم احترام وکړه د خدای د نوم احترام وکړه منځ ته ودرېږه نو موږ څوک نه منې کوو افسر هم شه ډایرکټر هم جوړ شه ډاکټر دې هم زوی جوړ کا انجینیر دې هم زوی جوړ کا کارخانه هم جوړه کا لس موټرې والا لس بنګلې جوړې که نه منې کوو شریعت نه منې کوي خو الله مه هېروه مونځ مه هېروه خدای مه هېروه نو جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وایي چې لاندې کومه درجه ده او طبقه د منافقین دي پکې د هغې د پاسه طبقه کې هغه خلک دي چې خدای نه مني د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده شپږمه طبقه نو هغه طبقه کې مشرکان دي د هغې د پاسه طبقه کې مجوسیان دي د هغې د پاسه طبقه کې یهودیان دي د هغې د پاسه طبقه کې عیسایان دي او اخلومبې طبقه کې بستا د امت فاسقان فاجره خو چې جبریل علیه السلام دا خبره وکړه د رسول الله مبارک رنګ بدل شو جبریل علیه السلام لاړ او حضور پاک کوټې ته ننوت فرض منزله به راوته مونځ به یې کوو بیا به په تیزۍ ته کوټې ته فرض مونځ به یې کوو راوته به په تیزۍ به ته او رنګ یې بدلو صحابه حیران دي چې خدای د په نبي علیه السلام څه چلو شو نن خو درېیمه ورځ ده نه چا سره خبرې نه اترې نه بیبیانو سره خبرې نه اترې بس فرض لمونځ کوي کوټې ته منډه وایي داسې چلو شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغې دروازې وډبوله السلام علیک یا رسول الله الله رسوله پتا دې سلامې جواب یې ورنه کړ دنه به وعلیکم السلام ویلي خو ویې نه رولول
ابوبکر صدیق درې اوازه وکړه شریعت کې امدادي کې درې اوازه دي چې اته وکړه جواب یې درنه کړ بیا ځه واپس راغله. حضرت عمر صاحب ته ویم عمره حضور پاک دا څه چل شوی چا خفه کړی دی چا ستغه ویلې د څه مسله څه ده فرض مونځ له راوځي او مونځ وکړي او نه په منډه جومات ته کوټې ته ځي او وردان پسې بند کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغه خو جذباتي و هغه هم 3 سلام واچو جواب میلو نشو. سلمان فارسی ته وی چې سلمان فارسی رسول الله مبارک ستا متعلق وکړي دا زموږ د اهل بیت نه ته ورشه هغه ورغه 3 اوازونه وکړه هغه ته هم جواب میلو. علي صاحب ته ویل چې زومه مې او تر زوی مې ماشومې د ته ورشه هغه 3 سلام واچاته هم جواب میلو نه. هغه وی چې ورګه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی فاطمه رضی الله تعالی عنها له دروازه وهله جواب ونشو. په دریم ځل ورته وی بابا الله رسول فاطمه ما ته ورکړه وکړه دروازه ورته کولو لوري یوانه ورته ځن 3 ورځ دا 3 ورځ چا سره خبرې نه کې بیبیانو سره نه میلاویږي او چې مونځو کې فوراً کوټې ته راځي څه چل شوی چا تکلیف کنځل څه شوی دی. حضور پاک ورته قصه وکړه وی زما امت کې کم فاسقان فاجران دي به په لومبۍ درجه کې پرېږدي نو فکر من یم د امت دپاره فکر چا دپاره شو امت دپاره دلته ناست یم ورته منځونه ورته په دا خلوتخانه کې کومه او دا چې موږ ورته دغه وایو څه ورته وایي خلوتخانه ورته وایو ځان له ځای ورته وایو دې کې ناست یم ورته الله آیت نازل که لسوف فلسوف یعطیک ربک فترضا در به کم چې ته څه غواړې ښه خوشحاله به دې کوم خیر دی. د هغې نه پس نبي علیه السلام راووت چې فکرمند به شو مونځ ته به ودرېد الله ته متوجه شو در به کم نو بیا به رسول الله مبارک فرمایي سفارش به کوم څه ناڅه به الله سزا م ورکوي چې دا د ګناه ګن ترې لرې شي او چې څومره سزا ده نو هغې کې به ډېر زیات د رسول الله مبارک په سفارش معافي م کوي. خو د هغې نه مخکې هم ډېر غمونه شته ځنکدن مخکې دی ښه او د قبر عذابونه هم مخکې را روان دي. زما رونو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي قد افلح من تزکا تو کامیابي غواړې او حقیقت کې کامیاب هغه سړی شو چې هغه ځان پاک عقیده خرابه لرې کړه پاک یې وساتله او عمل پاک او اخلاق یې ښکلي کړل وذکر اسم ربه خدای یاد که مونځ یې وکړه دا پاک سړی لیکن الله بیا رسو سوی بل تؤثرون الحیات الدنیا دا نه وایي چې دنیا کسب کې نه د دنیا کسب خو جای دی تؤثرون الحیات الدنیا دنیا په آخرت غوره کې دا نه وایي چې دنیا ګټې آخرت پرېږدي نه 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 دنیا په چا غوره کې په آخرت د آخرت د ګټې وخت کې هم دکان نه بند دی د مانځه وخت کې هم اوبخور نه بند دی د مانځه وخت کې موټر نو درې په لاره نه اختیارېږي هلته جمع ولاړه ده والآخرت خیر و ابقا الله وی خیرت ګوره ډېر بهتر دی د دنیا نه دا خو لږې ورځې تېرې به شي د آخرت ژوند خو نه خلاصېږي. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهیم او موسی دا نصیحت ما یوازې تاسو ته نه دی دا مخکې قومونو امتونو ته هم دا قسمه نصیحتونه ما کړی. زما وروڼو موږ به دنیا هم کوو د دنیا تجارت به هم کوو خو دنیا به په آخرت نه غوره کوو آخرت به اول نمبري دنیا به دویم